یو حدیث کې دا راځي اسی شوق د مؤمنانو دې خبرې دپاره عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه هغه یو پیر په منځه باندې ولاړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ابو بکر صدیق او عمر بن الخطاب رضی الله عنهما د دوانو سره مو نو عبدالله ابن مسعود په دې منځ کې دعاګانې غوښتې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو لرې ناسو خو دی وی غواړه چې څه غواړې الله یې د لاسې هم درکوي بیا وروسته ابوبکر صدیق رضی الله عنه لاړ په عبدالله ابن مسعود پسې ورته یې وویل پیغمبر دا خبره کړې ستا دپاره زیری دی خو تا په هغه دعا کې غوښتلي څه وو الله به تعالی هغه دعا قبوله کړي ځکه چې پیغمبر وي خو تا غوښتلي څه وو هغوی ما دا وویل چې اللهم انی اسألک ایمانا لا یرتد یا الله زه تا نه داسې ایمان غواړم چې د هغې نه بعد د ایمان بیا نه ګډوډ کېږي چې یو پیر سړی مؤمن شي او نیک سړی شي چې بیا بد عمله نه شي بیا د دین نه وانه وړي یا الله دا سوال درته کومه او دویمه ونعیما لا ینفد او یا الله داسې نعمتونه درنه غواړم چې بیا ختم نه شي یعنې همیشه مې په خپلو نعمتونو کې ډوب ساته او درېیمه دعا مې وایي دا غوښتلې وه واسألك مرافقة محمد في اعلى جنة الخلد او یا الله تا نه دا غواړم چې ما د محمد صلی الله علیه وسلم سره ګاونډي که په هغه اوچتو او په دنګو جنتونو کې ګوره دا شوق دی د مؤمن دی په دې دعا کې دا غواړي